تازه خبره، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د څه لپاره کابل ته راغلی دی. هر کې له چا سره کتلی دي، ډیر مهم جزئیات دی. ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. شاه محمود قریشي کابل ته راغلی. هر کې له د طالبانو له لومړي وزیر سره لیدلي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ورسره یو لوړپوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دي او د طالبانو سرپرست کابینې له لومړي وزیر سره یې لید کاته کړي دي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټر پیغام کې ویلي، ښاغلي قریشي د طالبانو حکومت له لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند سره لیدنه کې د خلکو ترمنځ اړیکو، سوداګرۍ او د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو غږېدلی دی. له دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو، ښاغلی قریشي به له یو شمېر نورو افغان مشرانو سره هم وویني. په اعلامیه کې زیاته شوې چې نوموړی به کابل ته د دې رسمي سفر په ترڅ کې د دواړو لوریو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو ترڅنګ د سیمې سولې او ثبات په هکله د پاکستان دریځ باندې هم خبرې وکړي. بل لور د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي بي بي سي ته په دې هکله وویل چې د دوی مشران به له ښاغلي قریشي سره د دواړخیزو اړیکو د ودې او پراختیا موضوع ترڅنګ په تورخم او سپین بولدک کې د خلکو او سوداګریزو مالونو تګ راتګ پر ستونزو هم وغږیږي. ښاغلي کریمي وایي د دې ترڅنګ به پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وشي او هیله ده چې په دې لړ کې به پرمختګ وشي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنی سفر دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.